السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دی ویډیو کې به موږ ان شاء الله دا خبره خایو چې کوم ملګری دا شکایت کوي چې رماته زما په آی ډی باندې فالو آپشن نشته، یعنی زما آی ډی څوک فالو کوي نه، فرند ریکویسټ او د ریکویسټ نه علاوه بل د فالو را سره څوک شته دی نه، یعنی ما څوک فالو کوي نه او زه غواړم چې زما آی ډي فالو ته آپشن ته واوړي او ملګري زما سره راشي او زما آی ډي فالو ته واوړي، فالوور مې سیوا شي. که تاسو خیال کړئ نو زمونږ دلته فالو چې آپشن تاسو وګورئ نو زما آی ډي باندې ډایرکټ فالو آپشن کولاو دی او آی ډي فالو ده، نو هغې دا دي دې کې ښکارې دي. نو د چې کومو ملګرو چې دا شکایت دی او بار بار یې وینا کړې چې یاره موږ ته دا آپشن وښایي، نو هغې دپاره دا ویډیو جوړوم. ملګري د ټول نه مخکې دا خبره ذهن کې کښېنئ، ته به ځو نو د سیټینګ زموږ سره دا دی. سیټینګ ته چې کله موږ لاړو د موبایل آی ډي سیټینګ ته، نو زموږ سره پریویسي دا سیټینګ دی او یا د دې نه علاوه دا سیټینګ دی. دې دواړو کې چې تاسو کم یو سلیکټ کړئ نو تاسو ته به راځي. که دا موږ سلیکټ کړو نو په دې کې به موږ سیټینګ کوو. دا سیټینګ چې کوم دی نو زمونږ چې کله دا سلیکټ کړو نو د دې ټول نه مخکې به موږ بعضې ملګري په دې بل طریقې باندې کوي، لکه داسې کوي چې هغه دا سلیکټ کړي، بیا د هغې نه بعد دا یو سلیکټ کړي، د دې دغه کلیک کېدو نه بعد چې کومه دی بیا دې ته راځي. نو که دغه وي او که دا بل وي دواړه یو شی دی، بیا په دې کې دا هم دی، خو د دې ټولو دغه یو دی، طریقې کار یو دی. اولنۍ خبره به موږ داسې کوو چې دا موږ سلیکټ کړ نو د دې نه بعد به بیا موږ راځو د ټولې آی ډي سیټینګ ته. د ټولې آی ډي سیټینګ چې موږ کوو نو د هغې سیټینګ به موږ د دې ځای نه کوو چې یاره د فرینډ ریکویسټ زمونږ بند شي، نو بیا به زمونږ د فرینډ ریکویسټ نه بعد به زمونږ فالو آپشن کولاو شي. دې کې ګورئ زمونږ سره دا آپشن چې کوم راځي، دا آپشن نو فرینډ ریکویسټ به په دې زه بندوم. دا فرینډ ریکویسټ چې راځي هر سړی تا ته ریکویسټ رالیږلی شي. د هغې نه علاوه هغه ملګری دا دویم آپشن چې دی، هغه ملګری چې هغه د هغه فرینډ او ستا فرینډ برابر وي نو تا ته فرینډ ریکویسټ رالیږلی شي. او دریم آپشن پکې دا راځي چې بالکل تا ته څوک فرینډ ریکویسټ نشي رالیږلی، نو دا ستا هغه طریقه کار شو، دا به وکړي. بیا د بعضې ملګرو هغه د دې ځای نه نشي کولی بلکې د دې ځای نه کي، نو دویم ځای به پکې دا وګورئ چې یاره زما طریقه کار څنګه دی، زما د آی ډي طریقې کار څه دی. نو اولنۍ خبره دا ده چې تاسو به دا ځای پبلیک کوئ. اکثر داسې وي چې یا داسې آپشن یې سلیکټ کړی، یا یې دا وي او یا یې دا وي، دا یې اکثر کړي پرنټ ته، نو د دې فالو بیا نه وي، صرف ریکویسټ دې ته راځي، فالو کېږي د دې آی ډي نه. دا دوه خبرې دي. کله چې تاسو دا دغه کوئ بیا په دې کې د بعضې ملګري وایي یاره زما پرنټ ښکاري، بعضې وایي زما جیمیل ښکاري، بعضې وایي زما نمبر ښکاري. نو کوشش کوو چې هغې هم موږ ګایډ کړو، هغې موږ پوه کړو په دې باندې چې یاره دا به څنګه بندو. خو د ټول نه مخکې دا چې کوم ملګرو ته دا خبره وویل چې یاره زمونږ فالو آپشن زمونږ په آی ډي کې نشته دی، نو هغې دپاره اسانه طریقه همدغه ده چې دی دې دا آپشن کولاو کړي او د دغې کولاوېدلو نه بعد به بیا د دی دغه د فالو آپشن چې کوم دا ریکویسټ دی دا به پې بند کړي، په دې کې کوي او که په دې بل کې کوي، دواړو کې به د فالو آپشن راځي او هغه باندې به آی ډي فالو کېږي د دی.